سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. د پروژې د مدیریت په 14م درس کې نن یو ځل بیا د پروژې د ژوند د دورې پر دوهمې مرحلې یعنې د پلانګذاري پر مرحلې باندې کار درسره کوم. تر دې مهاله مو د پلانګذاري په مرحله کې 5 عمده موضوعات ویلي دي چې هغه عبارت دي د پروجیکټ سکوپ منیجمنت پلانینګ څخه، پروجیکټ ټایم منیجمنت پلانینګ څخه، پروجیکټ کاست منیجمنت پلانینګ، پروجیکټ کوالټي منیجمنت پلانینګ او پروجیکټ هیومن ریسورس منیجمنت پلانینګ. نن راځو د پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت پلانینګ باندې کار کوو، یعنی د پروژې د مفاهمې د مدیریت پر پلان جوړونې باندې کار ترسره کوو. راځو لومړی پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت پیژنو، یعنی د پروژې د مفاهمې مدیریت څه شی ته ویل کیږي او په پروژه کې کوم رول لوبوي د پروژې د مدیر سره. پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت و دغو څلورو موضوعاتو ته ویل کیږي. لومړنۍ موضوع جنریټینګ انفارمیشن، یعنی د معلوماتو ایجادول. کله چې یو پروژه شروع کیږي نو باید دغه پروژه ځینې معلومات یا ځینې ډیټاوي ولري چې دغه ته جنریټینګ انفارمیشن ویل کیږي. دوهم کلیکټینګ انفارمیشن. کله چې یو پروژه شروع کیږي او د پروژې فعالیتونه سرته رسیږي نو باید د دغه فعالیتونو د دغو کارونو اړوند معلومات راټول کړل شي چې دې ته هم د پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت وایي. دریم سټورینګ انفارمیشن. کله چې دغه معلومات راټولیږي باید دغه معلومات یو ځای ذخیره کړل شي تر څو په آینده کې که چیرې د یو چا د دغې پروژې اړوند معلومات غوښتنه وکړه، دغه معلومات وي د پروژې د مدیر سره یا د سازمان سره چې دغه خلکو سره دغه معلومات شریک کړل شي. او څلورم سرکولیټینګ انفارمیشن. دغه معلومات چې راټولیږي دغه معلومات د پروژې اړوند اشخاص سره شریکول، له هغو پرې رسول، که هغه ټاپ منیجمنت دي، که هغه د پروژې سټیک هولډران دي او که هغه هم د پروژې نور غړي دي، چې دې ټولو ته که چیرې د پروژې مدیر دغه ټول فعالیتونه په سم ډول سره سرته ورسوي نو دې ته پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت یا د پروژې د مفاهمې مدیریت ویل کیږي. اوس راځو د پروژې د کمیونیکیشن یا د پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت پلانینګ د پلان په جوړونه کې د پروژې مدیر باید څه وکړي. پروژې مدیر دوه فعالیتونه دي چې هغه باید سرته ورسوي. یو کمیونیکیشن منیجمنت پلانینګ یعنی د مفاهمې د مدیریت پلان دی، او دوهم پروجیکټ ویب سایټ یعنی د پروژې ویب پاڼې دي. نو راځو لومړی کمیونیکیشن منیجمنت پلانینګ د مفاهمې د مدیریت پلان. کله چې د پروژې مدیر د مفاهمې د مدیریت پلان جوړوي نو باید دغه څو موضوعات تر نظر لاندې ونیسي. لومړی سټیک هولډر کمیونیکیشنز ریکوایرمنټس. د پروژې سټیک هولډران یا د برخوالو د مفاهمې غوښتنې چې هغه څه ډول غوښتنې لري او کوم ډول معلوماتو ته او کوم ډول مفاهمې ته د پروژې په جریان کې ضرورت لري چې دا باید د پروژې د مفاهمې د مدیریت په پلان کې مخ تر مخه ځای پر ځای شي. دوهم انفارمیشن ټو بی کمیونیکیټډ. کوم معلومات چې د پروژې د سټیک هولډرانو سره، د پروژې د ټاپ منیجمنت سره او یا هم د پروژې ټیم سره کمیونیکیټ کیږي هغه باید په کوم ډول سره کمیونیکیټ شي، یعنی په کوم فارمټ سره، کوم ډول معلومات باید پشکی کی او کوم لیول اف ډیټیلز یا په کوم لیول سره باید دغه معلومات تشریح شوي وي. راځو بل هو ټو هوم. کله چې د پروژې د مفاهمې د مدیریت پلان جوړیږي نو د پروژې مدیر ته دا لازمه ده چې باید دی د پروژې په دغه پلان کې، د پروژې د مفاهمې د مدیریت په دغه پلان کې باید دا معلوم کړي چې دغه اشخاص به و دغو اشخاص ته راپور ورکړي یا به د دغو اشخاص سره مفاهمه مخ ته بیایي د پروژې په جریان کې. بل ګایډلاینز فار کنویینګ انفارمیشن. کله چې دغه معلومات تبادله کیږي، یو بل ته سره ورکول کیږي، د دې لپاره باید د پروژې مدیر ځینې لارښوونې، ځینې ګایډلاینز باید ولري چې په دغه طریقه سره باید تر خلکو پورې معلومات ورسول شي او د خلکو څخه معلومات واخیستل شي. بل فریکونسي اف کمیونیکیشن. دغه کم کمیونیکیشن یا مفاهمه چې د پروژې په جریان کې یا د پروژې د شروع څخه تر پای پورې سرته رسیږي دغه باید په کوم ډول سره سرته ورسیږي.
یا په څو ځله باید سرته ورسیږي. د دې تکرار باید څو ډول وي. د مثال په ډول سره زه وایم ځینې پروژې دي چې هغه یوازې منثلي ریپورټونه لري، یعنې میاشتانه ریپورټونه لري، دا یې فریکونسي ده. ځینې پروژې بیا دي چې هغه ویکلي ریپورټونه لري، یعنې په هفته کې دغه راپورونه تر ټاپ منیجمنټه تر سټیک هولډرز او یا هم خپله د پروژې تر مدیره پورې رارسیږي. دغه فریکونسي هم باید معلومه کړل شي. بل پروسیجرز فار ریسالوینګ ایشوز. کله چې یو پروژه شروع کیږي د دغې پروژې په جریان کې ډول ډول مشکلات ستونزې رامنځته کیږي. نو د دغو ستونزو د حل لپاره باید د پروژې مدیر یو تګلاره ولري. اوس د مثال په ډول که چیرې یو پروژه د ځینې مشکلاتو له امله څخه ځنډول کیږي، د پروژې مدیر ته دا لازمه ده چې تر ټاپ منیجمنټه پورې دغه معلومات ورسي، یا د ایمیل له لارې څخه یا د یو مکتوب د لارې څخه تر ټاپ منیجمنټه پورې باید دا ورسیږي. کله چې پروژه سټاپیږي یا پوسټپون کیږي، ځنډیږي، باید د هغه څخه وروسته د پروژې په فایل کې باید یو میمورنډم یا میمو، یو یاداشت باید موجود وي چې پر دغه تاریخ باندې د دغه مشکل له سببه څخه د پروژې کارونه ودرېدل، چې دې ته هم پروسیجرز فار ریسالوینګ ایشوز دی. بل ټرمینالوجیز یوز ان پروجیکټ. هر پروژه خپل ځان ته خپل مربوط ځینې اصطلاحات لري چې دغه اصطلاحات ډېر مهم دي چې په یو پروژې کې استعمالیږي، او د پروژې مدیر باید دغه اصطلاحات د پروژې د مفاهمې د مدیریت په پلان کې مخ تر مخه ځای پر ځای. بل پروسیجرز فار اپډیټینګ پروجیکټ کمیونیکیشن منیجمنت پلان. کله چې د پروژې د مفاهمې د مدیریت پلان جوړیږي، نو شاید دغه پلان په راتلونکي کې یا د پروژې په جریان کې د دې ضرورت پیدا شي چې دا باید تغییر کړل شي یا دا باید اپډیټ کړل شي، نوی کړل شي. نو د دغه اپډیټولو لپاره هم باید په دغه لومړني پلان کې د پروژې مدیر ځینې لارښوونې، ځینې پروسیجرز، قوانین باید وټاکي. دا و د پروژې د مفاهمې د مدیریت پلان. کله چې دا پلان جوړ شو، یو بل مهم کار چې د پروژې مدیر باید سرته ورسوي هغه پروجیکټ ویب سایټس دی، یعنې د پروژې ویب پاڼې دي. اوس مهال اکثره سازمانونه او اکثره د پروژې مدیران خپل د پروژې د مدیریت یا د معلوماتو د راټولولو لپاره د پروژې ویب سایټونه یا ویب پاڼې جوړوي، چې دا ویب پاڼې ډېر مهم رول ادا کوي. دغه ویب پاڼې ته څه شی ویل کیږي؟ سنټرلایز وی اف ډیلیورینګ ډاکومنټس. دا یو سنټرلایز، یو مرکزي لاره یا تګلاره ده چې په دې لار سره د معلومات یا اسناد استول کیږي. د مثال په ډول یو سازمان دی د افغانستان په 40 ولایتو کې برنامې لري، فعالیتونه لري. نو د دغو فعالیتونو د معلومات د راټولولو یا د ډاکومنټس د اسناد د راټولولو لپاره د یو ویب سایټ لري چې هغه ویب سایټ ته د پروژې ټوله اشخاص لاسرسی لري او هغه معلومات پکې کې ذخیره کوي یا ځای پر ځای کوي. اوس راځو دغه پروجیکټ ویب سایټس په 4 طریقو کېږي. یا شیر پوینټ سایټ دی. شیر پوینټ یعنې یو مشترک پوینټ سایټ دی چې د ټولو ترمنځ مشترک وي. او یا هم بلاګز او جرنلز دي چې دا تقریبا سره یو رقم دي، په دې کې بیا لیکنې کیږي، معلومات سره ورکول کیږي. او یا هم لینکس، ځینې لینکونه دي چې هغه د پروژې د مربوطه اشخاص سره ورسره وي او د هغو لینکو څخه استفاده کوي تر څو معلومات سره ځای پر ځای. نو دا و د پروژې د مفاهمې د مدیریت پلان جوړونه. خدای دې وکړي چې ستاسې خوښه سوې وي. تر راتلونکي ویډیو مو پر الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه ژوند.